سلام له خورشید د 11 بجو خبرونو ته ښه راغلاست. د ننګرهار په مرکز کې د ولسي جرګې د غړي فریدون مومن پر کور د ډله ییز برید په پایله کې د یو پولیس په ګډون 3 تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د ننګرهار د والي ویاند وایي دغه پیښه نن سهار هغه مهال رامنځته شوه چې دوو ځانمرګو بریدګرو د جلال آباد ښار د دویمې امنیتي حوزې په ساحه کې پر یاد کور برید وکړ. د نوموړي په وینا یو بریدګر د افغان ځواکونو له لوري له منځه وړل شوی او دویم یې ژوندی نیول شوی دی. ویل کېږي د دغه برید پر مهال د ښاغلي مومن کورنۍ په یاد کور کې نه وه، خو یو شمېر زده کړیالان او خدمتکاران یې په هغه کور کې اوسېدل. تر اوسه یې دغه برید مسؤلیت هیڅ یوې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ د بهرنیو ځواکونو لوی قمندان برټانیې، ناټو او د سولې عالي شورا د ولسمشر غني د یو اړخیز اوربند له اعلانه هرکلی کړی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ویلي په افغانستان کې د روانې جګړې پوځي حل لاره نشته او له طالبانو یې یو ځل بیا وغوښتل چې د افغان حکومت د سولې وړاندیز ومني او د افغانانو د کړاوونو د پای په موخه له افغان دولت سره نیغ په نیغه خبرې پیل کړي. له دې سره سم په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو لوی قمندان هم ویلي چې د ولسمشر غني د اعلان شوي اوربند درناوی کوي. په همدې حال کې د برټانیې د بهرنیو چارو وزیر بیا د دغه اوربند اعلان په افغانستان کې د روان تاوتریخوالي د ختمولو او د سولې د خبرو د پیل لپاره یو مهم ګام بللی دی. له دې سره سم مخکیني ولسمشر حامد کرزي د اوربند په اړه د افغان حکومت له پریکړې هرکلی وکړ. ښاغلي کرزي په یوه اعلامیه کې له طالبانو غوښتي چې له دې فرصته په استفادې د افغان حکومت د اوربند پریکړې ته لبیک ووایي څو په هیواد کې د سولې د راتلو لپاره لاره هواره او د خبرو له لارې روانو کړکېچونو ته د پای ټکی کیښودل شي. ولسمشر غني تېره ورځ په یوه ویډیوي پیغام کې د روژې د مبارکې میاشتې له 22مې د کوچني اختر تر 5مې ورځې پورې یوازې د افغان طالبانو پر وړاندې اوربند اعلان او افغان ځواکونو ته یې لارښوونه وکړه چې په دې 8 ورځني اوربند کې پر دغې ډلې خپل ټول یرغلیز عملیات ودروي، خو د داعش، القاعدې او نورو نړیوالو ترهګریزو شبکو پر ضد خپلو عملیاتو ته دوام ورکړي. د ملي یووالي حکومت اجرایه رئیس د برټانیې د بهرنیو چارو له وزیر سره په کتنه کې پرته له دې چې د کوم هیواد نوم واخلي وویل د بهرنیو سیاسي موخو لپاره له ترهګرو ګټنه د هیڅ هیواد په ګټه نه ده. عبدالله په دې کتنه کې همداراز د افغانستان د وروستي سیاسي او امنیتي له پاکستان سره د اړیکو څرنګوالی، د افغانستان په مسایلو کې د سیمې د هیوادونو د رول او له کابل سره د لندن د مرستو په اړه هم خبرې وکړي. د ملي یووالي حکومت د اجرایه ریاست د خبرپاڼې له مخې په دې کتنه کې د برټانیې د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسون له افغانستان سره په بېلابېلو او په ځانګړې توګه د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخو کې د خپل هیواد د مرستو او همکاریو د دوام ډاډ ورکړ. د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې د څارګر ملي ادارې په ځانګړو عملیاتو کې د بهرنیو جنګیالیو په ګډون 15 طالبان ووژل شول. په دغه عملیاتو کې چې تېره شپه په ګروخیلو سیمه کې ترسره شوي د یادې ډلې یو شمېر وسلې او نور چاودونکي توکي هم له منځه تللي دي. د ننګرهار د والي ویاند زیاتوي په وژل شویو کسانو کې 6 پاکستاني جنګیالي هم شامل دي. او 114 بوشکې الکولي مشروبات د کابل په بګرامیو ولسوالۍ کې د پولیسو له لوري کشف او ضبط شول. د کابل د امنیه قمندانۍ ویاند حشمت ستانکزی وایي دغه مشروبات تېره ورځ د سیابیني سیمې په یو سرای کې ترلاسه شوي دي. د نوموړي په وینا دغه توکو د لیږد په تړاو 2 کس هم نیول شوي او دمګړۍ ترې پوښتنې روانې دي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.